دې دوکې چې روغ جوړ خوشاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو نن زموږ ویډیو د دې باره کې ده چې د چا ذکر ډېر زیات سست وي او د دې په نتیجه کې چې هغوی د مېرمنې سره کوروالی کوي نو مېرمنه نشي خوشحالولی. ځکه دوستانو چې د مېرمنې په شرمګاه کې څومره کلک ګڼځي راځي نو دومره هم مېرمنې له خوند ورکوي او دومره هم نارینه له خوند ورکوي. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دا نسخه وښیم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو ناول تاسو ته در ورسي. دوستانو دا رنګې ډېر نارینه وي چې د هغوی ذکر ډېر زیات ډنګر وي، یعنې د هغوی ذکر ډېر زیات سست وي او هغوی د ډاکټرانو نه دوا استعمالوي. هغې سره د دوی ذکر غټ خو شي خو هغه سستوالی ترې نه ختم نه شي. نو نن چې موږ تاسو ته په دې ویډیو کې کومه نسخه ښیو د هغې استعمال سره به ستاسو په ذکر کې قدرتي طاقت راشي. دوستانو ډېر نارینه دا رنګې هم دي، هغوی دا فکر کوي چې د مېرمنې ډېر زیات غټ کوتک خوښ دی. نو دا غلطفهمي نن زه ستاسو د ذهن نه وباسمه، ځکه دوستانو چې د مېرمنې څومره وړوکی کوتک وي او چې څومره مضبوط وي دا د مضبوطوالي پورې ده، چې څومره کلک وي دومره به مېرمنه خوشحاله وي. دوستانو راځو د خپلې نسخې طرف ته. په دې نسخه کې به تاسو راوالی 5 دانې خرما یعنې کجورې، دویم به تاسو راوالی شات، خو دوستانو کوشش وکړئ چې شات خالص وي. دریم به تاسو راوالی لاچي، شین لاچي. شین لاچي نه به تاسو دانې وباسئ او هغه دانې به په څه چټو یا جوسر کې وټکوئ. څلورم به تاسو راوالی 1 کیلو د غوا پۍ او کوشش وکړئ چې په هغې کې ملاوټ نه وي. د دې د استعمالولو طریقه دا رنګه ده دوستانو چې تاسو به دا مواد راوالی او په پیو کې به تاسو 5 دانې خرما واچوئ او یو شپه به یې کېږدئ. سهار به دا راوالی تاسو به د خرمې نه غړي وباسئ او په هغې کې به لاچي هم واچوئ. د 3 دانو لاچي هغه دانې به پکې واچوئ او ورکې به 2 چمچې شات هم واچوئ په یو ګیلاس کې. دوستانو د دې خوند به هم ډېر زیات ښایسته وي او دا طاقت هم ورکوي. که ستاسو ذکر ډېر زیات هم غټ وي نو هغې کې به سستوالی ختم شي او که وړوکی وي نو داسې به محسوسېږي لکه چوکا، یعنې تاسو به وایئ چې هډوکی دی پکې. خو بیا چې کله تاسو د مېرمنې سره کوروالی کوئ نو د مېرمنې نه به چغې وباسئ. نو امید لرم دوستانو چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه ګټې واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.